بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخون کې څښتن تعالی په سپېڅلنم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هله د ټول برات راک روغ او خوشاله اوسئ او د صحت جامې په تن ولرئ. درنو لیدونکو د تل په څیر نن یو ځل بیا زه حافظ بریال ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. د انګلیسي د درسونو د لړۍ په دوام سره نن یو ځل بیا د لیټس گو 1 کتاب درس ته دوام ورکوو او هله د تاسو تر پای زموږ درس سره تعقیب کړئ او هیلمند یم چې یو شی ورڅخه زده کړئ. قدرمن لیدونکو مستقیم ځو درس ته کتاب د تل په څیر کتاب او قلم او کتابچه له ځان سره ولرئ. مهمې نقطې مهم ځایونه در سره نوټ کړئ او کوم څه چې د طرز العمل مطابق دي لیسنینګونه دي هماغه له موږ سره تکرار کړئ. راځو درس ته صفحه راواړوئ. لسمه صفحې عنوان ته وګورئ او تر پای پورې را سره تعقیب کړئ. let's read لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو د دغو سیستم یو ځانګړتیا دا ده چې کوم عنوانونه په اول کې راغلي هغه تر پای پورې هماغه عنوانونه مکرر یا تکراري راغلي دي. let's go لکه څنګه زموږ تاسو په نور ځای کې let's read راځئ چې ویل ولو. let's راځئ read چې ویل ولو. ABC حروف دي تاسو ته پای پورې لوی او وړو دواړه زده دي. د A برخه ته راسئ. lesson غوږ ونیسئ، point اشاره وکړئ and say او ووایاست. lesson غوږ ونیسئ، point اشاره وکړئ and say او ووایاست. دلته غږونه دي، غږ یا ساوند یا تلفظ د انګلیسي د ژبې. نن د دوو حروفو ساوند یا تلفظ وایو چې د هغو مخرج په کوم ځای کې ده. بی او پی موږ تاسو مخکې ویلي چې پی او اف موږ تاسو پښتو ژبه کې پی او فی لرو. اکثریت پښتانه فی نه تلفظ کوي ځکه موږ په ژبه کې پی ډېره ده، موږ ژبه هم په پی باندې عادت شوې ده. کوشش وکړو چې په پښتو په انګلیسي کې دغه رقم اشتباه ونه کړو ځکه دلته ډېر نازک لغاتونه دي، یعنې که یو په فی او پی باندې کولی شي سړی یو ډېر غټه اشتباه وکړي. یعنې فی او پی په انګلیسي ژبه کې ډېر مهم دي، لکه څنګه چې په پښتو کې فی او پی مهم دي. مثلا هغه ټوکه چې شوې ده فکر او فکر دا ګوره ډېر بل رقم معنا ورکوي، نو په انګلیسي کې هم دا ډېر مهم دی. بی پی لغاتونه ته د بی برخې ته وګورئ، د بی مخرج ادا سي. بیلټ مرغۍ ته وایي بیلټ. بال توپ. بوی هلک. پی برخه ته وګورئ. پیچ شفتالو به نه وایي شفتالو، یعنې د عربي پی. پنسل. پینک ګلابي رنګ ته وایي ګلابي رنګ. تاسو غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 10. Let's read. A. Listen, point, and say. B. Bird. Ball. Boy. P. Peach. Pencil. Pink. ښه، د بی برخې ته راسئ. بی برخې ته عنوان ته وګورئ. لیسن غوږ ونیسئ، پوینټ اشاره وکړئ، and chant او زمزمه یې کړئ. د بی پی اوازونه دلته زمزمه کړئ. د بی پی فونیکس چانت. د بی او د پی د تلفظ آواز یا زمزمه، یعنې د زمزمه اوسوي ده تاسو یا مخرج په ذهن کې ساتلی شئ که چېرته دا ورسره تکرار کړئ. بی بال. بی بوی. پی پنسل. پی پیچ. پی پنسل. بی بال. معنی یې ماته مخکې هم وکړه. بال توپ، بوی هلک، پنسل پیچ شفتالو، پنسل بال.
pencil, ball, peach. Yes. आवाज ته اوس غوږ ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 10. B. Listen, point, and chant. The BP phonics chant. Ball. Boy. Pencil. Peach. Pencil. Ball. Pencil. Ball. Peach. Yes. Ball. Boy. Pencil. Peach. Pencil. Ball. Pencil. Ball. Peach. Yes. قدرمن لیدونکو راځئ یولسمې صفحې ته. یولسمې صفحې سی برخې ته وګورئ. Listen and read along. Listen and read along. غوږ ونیسئ او په زوره یې ووایاست، یعنې په لوړ اواز یې ووایاست. Listen غوږ ونیسئ and read along او په لوړ اواز یې ولولئ یا ووایاست. عنوان ته وګورئ. At the park. At the park. At the park. په پارک کې. په پارک کې. اټ د دې دلته استعمالېږي د ان یعنې په داخل، لکه موږ په نورو ځایونو کې استفاده کوو ان. اټ یعنې په داخل د پارک کې. اټ د پارک په پارک کې. اول عکس ته وګورئ. نجلۍ پوښتنه کوي what's this؟ what's this؟ دا څه شی ده؟ what's this؟ دا څه شی ده؟ it is a ball. it is a ball. هغه یو توپ ده. دویم عکس. is this a ball؟ is this a ball؟ آیا دا یو توپ ده؟ no it isn't. نه هغه نه ده. it is a peach. هغه یو شفتالو ده. it is a peach. هغه یو شفتالو ده. قدرمن لیدونکو د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و. هیله ده ورڅخه یو څه مو زده کړي وي او راسره ستړي سوي نه یاست. درس له ځان سره تکرار کړئ، مهمې نقطې ځان سره نوټ کړئ او تر بیا چې زه حافظ بریال ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ګوډ بای. هاو ا ګوډ ټایم.